مخکنی آیات کې الله جل جلاله دو خبرې بیان کړي. یو خدا چې کله دا حقداران د میراث د دې مړي کونډه او د بچی یتیمانان دا خلک راشي خپل مشر ته د تقسیم چې میراث تقسیم کا زمون ضرورت دی، میراث تقسیم غواړي تنه، نو دته دا حکم دی چې دی بزان نه بد سړی نه جوړي، قاریږي بنه برن کیږي بنه، بلکې داسې چل وکړي چې کوم حاضر مال دی. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کله چې حاضر شي تقسیم ته خاوندان د خپل ولی والیتامه او یتیمانان والمساکین او غریبان، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، نو خوراک ورکي، یعنی د ضرورت هغه شی ورکي د دوی له د میراث. وقولوا لهم قولا معروفا، او وای دوی ته وینا غوره. چې کله دا رااله وای چې موږ له دا میراث تقسیم کا او تاسو سره اوس مناسب وخت نشته، یو خبره. دویمه خبره دا ده چې سیزونه د میراث حاضر دی اوس فل وخت او څه چې دی نو هغه نشته. لکه نن سبا دانی تیار غلا شو، سړی مړ دی پټې کړلې و، دانی چې دی نو هغه اوس نن سبا تیاری دیتا حاضر مال ویلې کی. او دغه شانته نقدي پیسې دي دا حاضر مال دی، او قرضونه دي دا هغه پټ مال. اوس داخله کراغه او دته وای چې تقسیم وکړه، نو دی ودوی ته بدی ردی نه وای، قاریږي ورته نه، دا حق د نشته، دا د هغوی حق دی، هغوی غواړي. دته دا حکم دی چې دا کوم حاضر مال دی، حاضر پیسې دی او غله د څه شی چې دی دا به پکې تقسیم کی. وقولوا لهم قولا معروفا، او نور بکئی دوی ته وینا غوره چې دا واخلی په حال په خپل ضرورت پوره کړي. باقی قرضونه چې کم دي دا هغه په خلکو هغه په قلاره مونږ په سمی شو راټول وکړو، ازمکه د مونږ په سمی شو راټول وکړو، مهمانه به ختم شي، لګ په قلاره بشنو بیا به تقسیم په خطر طریقې سره به یتیمانو سره او کندو سره چې دینو د سلوک کوي او پیش راځي. چې د میراث حقداران راغله او میراث غواړي، نو بدی ردی به ورته نه وایي، رټي به نه، بلکې دغه خبره به کوي چې کوم حاضر شي هغه به تقسیم کی، چې هغوی په خپل گزاره وچلي، او باقی به ورته ووایي چې لږ په قلاره برابر شو مونږه، نو بیا به په سخامت باندې به تقسیم وکړو، او که قرضونه دا به راټول کو او په سخامت باندې به ولا بیا تقسیم وکړو. دویمه خبره، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم، چې په وخت د تقسیم د دې حقدارانو نه علاوه که غریبان او یتیمانان دا خپل ولی نور. اوس به زمونږ درسونو کې مخې ته راشي چې په نمبر باندې دا خپلوان چې دي دا د میراث حقداران جوړیږي. لکه مثال په تور اولاد او کونډه دا او پلار موجود دي، مور او پلار، نو دا نور قریبي خپلوان به بیا رستو کېږي، دا هغوی حق به بیا پکې نه، میراث به بیا دا خلک وړي. او چې کله دوی هم نه دوی کې څوک نه، نو بیا به دوی پسې نورو ته میلاوي. تر دی د تر زامن دي، دغه شانته چې کوم خلک دی، رواره دی، دا خلک به پکې راځي. اوس چې کوم خپلوان د میراث حقدار دي هغوی ته خو به میراث تقسیمیږي. په دغه وخت که خپلوان د هغوی داسې دي چې هغه په میراث کې هغوی ته حق نه میلاویږي، هغه راغل دي ولاړ دي تمه کوي،
یا د کلی نور غریبان یتیمان دا خلق راغل ولاړ. نو الله جل جلاله وایي چې دا خلق به هم محروم نه پرېږدئ. کله چې تاسو دا میراث ځان له تقسیم کو نو بیا هر یو کس به دا خپل حصې نه دوی له به خیراتي شی د الله په نوم به ورکړي. دا د الله د طرف نه په تاسو باندې اخلاقی فرض دی او دا حق دی د دې مال زکات ورکول، دغه شانته خیراتي شی ورکول. دا د دې مال نه د دې مال حق ادا کول دي چې په دې کې الله برکت واچي او دا تعالی د خیر او د برکت ذریعہ وګرځي. کنه الله جل جلاله د طرف نه دسي یو بلا راتلی شي چې دا هر څه درنه لاړ شي، داسې یو بیماری ولګي چې په علاجونو کې ختم شي او بیا قرضدار هم شي او سره د په لاس څه شي رانه شي. لکه مثال په طور باندې د فصلونو په باره کې او د باغونو په باره کې قرآن کریم فرمایي، الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي کلوا من ثمره اذا اثمر، چې د دې باغونو میوه او د دې فصلونو چې دنو غله دا خوري کله چې دا فصلونه دا باغونه دا ونی دا میوه دار شي او کله دا فصلونه تیار شي. وآتوا حقه یوم حصاده، او ورکوي د دې باغ او د دې فصل نه د حق یوم حصاده په ورځ د ریبلو ده. چې کله تا خپل فصل ریبلو، کله د خپل ونی ټک وهلی، کله د خپل باغونو ونی چې دنو هغه ټک وهلی او فصل د خپل ریبلو، نو د الله په نوم ته نسشه ورک خیراتی شه د الله په نوم ته ورکه. دا د دې باغ او د دې فصل حق دی پتابان. نو دلته هم آقا شانت رب العالمین وی چې دا غریبان درته حاضر شي دي، دا محتاج درته حاضر شي دي او د کلی یتیمان حاضر شي دي، نو اوس دا محرومه مپریده، بلکې تاسو چې ځان له تقسیم کو نو دغه تقسیم نرستو خپل د حصې نس شی دوی له